السلام علیکم وخت مو په خیر د کندوز رادیو د دې سات خبرونو ته مو زه صدیق الله لیوال هر کله وایم. نن سه شنبه د اساس شلمه چې د 2018 کال د اگست د 11 نیټې سره سمون خوري. په پیل کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. WHO وايي بدخشان کې د روغتیايي خطرونو په اړه د پوهاوي پراخ کمپاین تر سره شو. په هرات کې د 10 میلیون ډالرو په لګښت د درملو ستره فابریکه پرانیستل شو. کابل کې د 200 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژې پر چټکتیا ټینګار. او کریس مرفي وايي د جګړې دوام د امریکا دریځ کمزوری کوي. اوس هم بشپړ خبرونه. WHO وايي بدخشان کې روغتیايي خطرونو په اړه د پوهاوي پراخ کمپاین تر سره شو. د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي په بدخشان کې د روغتیايي خطرونو په اړه د پوهاوي کمپاین سباندې 10,000 کسانو تر پوښښ لاندې راوستي دي. دغه سازمان په ایکس کې لیکلي کمپاین په افغانستان کې د اروپایي ټولنې په مالي ملاتړ تر سره شوی او موخه د روغتیايي خطرونو او له هغو سره د مقابلې د لارو په اړه د خلکو د پوهاوي لوړول وو. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا ښځې د دغه کمپاین له ګټو اخیستونکو 50% جوړوي. یاد سازمان ویلي اړمنو ټولنو ته د روغتیايي معلوماتو رسولو بهیر به دوام ولري. په هرات کې د 10 میلیون ډالرو په لګښت د درملو ستره فابریکه پرانیستل شو. په هرات ولایت کې د 10 میلیون ډالرو پانګونې د درملو د تولید یو ستره فابریکه پرانیستل شوې ده. د معلوماتو له مخې دغه فابریکه پر 3500 متره مربع ځمکه جوړه شوې او د جامدو مایع او نیمه جامدو درملو په 3 برخو کې شاوخوا 300 ډوله درملو تولید ظرفیت لري. د فابریکې مسؤلین وايي د درملو د تولید دغه مرکز د نړیوالو معیارونو له مخې په عصري وسایلو او سیستمونو سمبال شوی او تماده د هیواد د درملو د اړتیاو په پوره کولو کې مهم رول ولوبوي. د مسؤلینو په وینا په دې فابریکه کې 200 کسانو ته په مستقیم ډول او شاوخوا 1000 نور کسانو ته په غیر مستقیم ډول د کار زمینه برابره شوې ده. دوی زیاتوي د دغه ډول تولیدي مرکزونو فعالیت به د درملو په برخه کې د هیواد پر وارداتو د اتکا د کمیدو او د کورنیو تولیداتو د پراختیا زمینه هم برابره کړي. کابل کې د 200 میگاواټ لمریزې برېښنايي پروژه پر چټکتیا ټینګار. د کابل والی امین الله عبید د عزیزي انرژي له مسؤلینو سره د خاک جبار ولسوالۍ د 200 میگاواټ لمریزې برېښنا پروژې د طرحې تخنیکی چارو عملی پلي کېدو په اړه خبرې کړې دي. د کابل ولایت مقام د رسنیز دفتر د معلوماتو له مخې په دې لیدنه کې د پروژې پر روان پرمختګ د اړوندو ادارو ترمنځ د همغږۍ او په کابل کې د لمریزې برېښنا د تولید ظرفیت د پراختیا په اړه بحث شوی دی. د کابل والی د پروژې د چارو پر چټکتیا او د کارونو پر کیفیت ټینګار کړي او ویلي دي چې د ولایت مقام به د پروژې د عملي کېدو لپاره په ځانګړي ډول د ځمکې د انتقال په برخه کې اړینې اسانتیاوې او همکارۍ برابرې کړي. په دې کتنه کې د پروژې د عملي پړاوونو د ښه تنظیم او د اړوندو ادارو ترمنځ لا زیاتې همکارۍ پر اړتیا هم ټینګار شوی دی. او وروسته خبر ده کریس مرفي وايي د جګړې دوام د امریکا دریځ کمزوری کوي. د امریکا د ډیموکرات ګوند سناتور کریس مرفي ویلي ټرمپ له ایران سره جګړه بایللې ده او د جګړې دوام د امریکا دریځ کمزوری کوي. نوموړي ویلي د د جګړې د پای ته رسولو او هرمز تنګي د بیرته پرانیستلو لپاره بد تړون څخه ملاتړ کوي. مرفي خبرداری ورکړه چې د خبرو ځنډ د هرمز تنګي د پرانیستلو بیه لوړوي. هغه ټینګار کړی چې د جګړې دوام امریکا کمزوروي، ایران پیاوړی او امریکایانو پر ژوند اقتصادي فشارونه زیاتوي. نوموړي ویلي د جګړې د دوام لپاره به د بودیجې له ځانګړي کولو سره مخالفت وکړي. دا و د دې ساعت خبرونه. تر بیا مو الله مل.